إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده محترمو ددی فتنی غټه بنیادی دوکا چې عوام خلکو ته ورکي طلباو ته ورکي تعلیم یافته خلکو ته ورکي هغه دا چې دا حدیث د الله د رسول تاسو توای د قران د آیات مخالف دي کله د شیخستان داس کې دا خبره کې چې الله یو خبره کړې ده او ګوره د دې مقابله کې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام بل شان خبره کړې ده دا ممکن ده آیا دا کې دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې د الله د قول مخالفت وکړي نو عام خلک دا وایي چې بل دا خو ممکن ده نبی صلی الله علیه وسلم شرط د الله د خبرې خلاف کولای شي به بتا دوی ګوره حدیث کې دا راغلی زه د درې مثالونه وایم نور مشایخ شره د دوی مکه خبرې کول به دې د ګران کار لري کله با تا دوی قران کریم کې راځي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون تاسو طلباء پوهه خلک صرف اشارات کوما وی قرآن وی چې ولکن لا تشعرون تاسو تپته نشته چې دا شهیدان څنګه ژوند دي او بل خو حدیث وی چې موږ ته پته شته کنه چې دې شهیدانو ارواح الله جنت ته بوتلی دي د مرغوب ججورو کې دي وی قرآن وی چې تاسو نا خبره او حدیث وی چې نه تاسو خبرداري چې دا ارواح دا مړی دا شهیدان دا جنت ته تللی ګوره دا حدیث د قرآن د آیات مخالف ته معارض دی دا یا ساتي کله چې انسان لږ سوچ کوي مطالعه کوي قرآن او سنت سره سره تعلق وی الله زموږ پیدا کی د منکرین حدیث او د هر شبهه جواب د الله په توفیق قران کریم کې شته موږ هغه ته ویلې شو چې تاسو د دې نظرین انکار کوئ چې د شهیدانو ارواح جنت ته تللی دي د حدیث بعینه ترجمانی خو قران کریم کې شته په آیات کې الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم بلې الله فرمایي دا احیا دي ژوند دي د الله په نسبت باندې موږ ته پته نشي څنګه ژوند دي والله وزي تفصیل ویم رسول الله تفصیل ویلې ده يرزقون دي طریقه ورکړی کیږي الله رسول مل داغي ارواح جنت کې ګرځي قران مو يرزقون قران وی فرحين بما آتاهم الله قران وی ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بہرحال دی شبهات کی دا شبهات او جوابات الله قران کریم کی کړي کله به د معراج واقعه والی تاسو وی ګورا دی حدیث کې دا دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په جهنم کې سخل کولیدل چې هغه ته سزا ورکړي کېده او تاسو وی مختلف خبرې بکې دي وی دا خلق لا دنیا تراغلی ندی پیدا شوی ندی او الله ولا سزا ورکړي دا زیاته نه دي الله هو وما ربک بظلام للعبید الله په خپل بندګانانو باندې ظلم نه کوي دي څه ګناه کړي چې دي د جهنم کې سزا ورکړي کی دې یو دوا درې جوابات یو دا عقلی جواب دا دی ګوره نن نشل کاله مخک بالفرض یو ځای کې یو پروګرام شوی او هغه ویډیو چا ریکارډ کړي او شل کاله بعد تو ګوري چې لګا دا فلان کې شیخ صاحب دا درس کوي دا حدیث وی دا
پلان کې وبره وړه هغه ویډیو کې تا تخکاری. نو دنیا دومره ترقی کولای شي، مخلوق دومره ترقی کولای شي چې تا شل کلنې مخکې خبرې وسوخی. ولی الله رب العالمین په دې باندې نه قادر چې آینده زمانه کې سکیږي او څوک ګناهګار وي او بیا جهنم ته ځي، الله خپل رسول توفیق دا حقیقي ممکن ده. بیا بتا ته کله وي د دې خلکو څه جرم دی چې الله جهنم ته واچول؟ دې خو لا ګناه نه کړي. قرآن کې الله رب العالمین تاسو اهل علم یې پوهه خلک یې اکثر الله فرمایي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. په دنیا کې بعض خلکو د بوتانو د کانو د ونغونو بندگی کړې ده، هغه ته سجدي لګولې دي. الله به د قیامت پر ورځ دا بوتان او دا کان راوالو جهنم ته به واشه، دا به د جهنم خشا کې قرآن دا وایي. دې منکر حدیث ثبت وي چې دې کان څه ګناه کړو چې الله جهنم ته واچو، الله جهنم ته شي. کله هغه ته دا ویلې شي یره چې موږ بدین په کوم چې دا څه چل شي دا ولي الله جهنم ته واچو. نو کوم خبره چې ستا سمجھ کې نه راځي نو دا غي به دلیل دانی چې ته به نه منې او نه هغه د خبره تقاضا کې چې دا نه منودو قابل نه ده. کوم خبره چې ستا سمجھ کې نه راځي او الله او رسول الله هغه ته تسلیمېږي. بل محترم دایا ساتي کله دا شلم تا ته کوي تا ته وي دا حکان دي بے سادي دا که الله جهنم ته واچي واده چې د انسانانو ولا چولې دي در دې جرم نشته د کانو ته وایي چې نه هر شي پويږي. قرآن وی قرآن ته خو کانه دې بس نه پیږي. دا کم د سیسو معنی چې د انکار د حدیثونو انکار کې او قرآن ته خلق را بلی دغه قرآن وی چې کانه پويږي. الله فرمایي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. کانه تاسو زړه نه کانه نم سختي الله فرمایي کانه خو اوچ وي وبد روزي کانه خو راګړډي لما يهبط من خشيه الله. دا الله خشیت او ویره محسوسي دا خو بتا د کانه ښکار. الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. کدا قرآن الله بغرمان نازل کړي دا به تر متر او د الله د خشیت د وجنه هغه پويږي. د پوي باوجود الله جهنم ته چولې ده. بل قرآن کې الله فرمایي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. دا آیات خلاصه معنا دا سوچ د یتیمانو خوراک مال دا خوري په ظلم او زیاته سره. نو انما یاکلون فی بطونهم نارا دا خلق د خپل خېړو ته اور اچي. نو خو د دنیا کې وینو چې یتیم مال ظالمان خوري او هغه مان چرګان او غوخي خوري او کباب او شراب دا خېړو ته اور نزي. او الله فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا. تر دې آیات څه جواب کې اب یو دین مطلب دا دی چې دی خوراک نه الله سبال اور جوړي په جهنم کې. نو موږ وایو دا الله رسول علیه الصلاۃ والسلام چې کوم حدیث بیان کړی دی چې دا خلق جهنم کې پراتو دا خلق چې سوال الله جهنم ته بوزي نن دا الله رسول ته الله خودل او دا الله قدرت ته دا یا ساتي دا خلق د الله د قدرت نه منکر دي. الله فرمایي لنريه من آیاتنا الكبرى. مو خدا معراج دې لپاره واقع کړی دی الله چې خپل رسول وبللو جنت او جهنم سیر ورته کو الله به د خپل قدرت نشانات او علامات خیر مخلوق ته. محترمو کله وتا تداوي وی قرآن وی چې ابراهيم عليه السلام انه كان صديقا نبيا دا رښتینی انسان او رښتینی. او حدیث دا تداوي چې ابراهيم عليه السلام دریو ځایو کې دروغ ویلي دي. تاسو معلومه ده یو چې خلق میلې ته تل ابراهيم عليه السلام الزنزم اني سقيم. بل ابراهيم عليه السلام د خپل بیبي بارک ویل
د زما خور ده. بل ابراهيم عليه السلام بوتان مات کړو ویل دا د مشر کړي وي ګوره قرآن و ابراهيم عليه السلام رښتینه او حدیث و ابراهيم عليه السلام دروغجن. مونږ یو د اصطلاح تاسو خوندور نه کذب کله په معنا د توریه باندې راځي ظاهر کې خلاف حقیقت خبره ظاهر کې نفس المر کې د حقیقت خلاف نه مو دا خبره په قرآن کې مشته فجعله جزازا الا كبيرا او بیا ویل بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه. قرآن کې دا شرع چې ابراهيم عليه السلام اني سقيم. قرآن کې دا مضمون شرع انما المؤمنون اخوه مؤمنان د ایمان په بنیاد باندې دا رونه دي رونه خويند دي. دا موضوع دا خبره په قرآن کې مشته دي سره تاسو څه کوي کله با ډیر چړ بړ کر دا خبره کوي وې ګوره حدیث کې راځي چې ابراهيم علیه موسی علیه السلام لامبل او کانه باندې کپڑے خوي کانه وګرډې دو کپڑے تینا کانه و تختولې بیا موسی علیه السلام خلق ولید وې حدیث دا وې او قرآن وې چې موسی علیه السلام وجیها مقاوری عزتمن سره نو تا ته بداسي انداز کې خبره کی داسي انداز وې کم کلام کم خبرې چې د پیغمبر نه کپڑے وباسي عوام ته وي آیا تاسو ردی منو ته تیاری خلک وینا مو کدا ته قاعده او قانون کې دي نو قرآن کې خو بیاداشتا چې آدم علیه السلام په جنت کې هغه میوه ونه وخوړه فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. نو ستا په قول کم کلام چې د پیغمبر او نبی نه کپڑے وباسي هغه د منودو قابل نه دی بیا خو د قرآن هم د منودو قابل نه دی. د منکرین احادیثو د تمام شبهات او جواب الله رب العالمین په قرآن کې خېده صراحتن ضمنن اشارتن. کله با عقل پرس اګه دا زموږ عقل نه مني و قرآن وایي چې النار یوردون علیها قبر عذاب زموږ عقل نه مني. صحیح حدیث کې راغلی دی ستا عقل نه مني. قرآن سر بس کې چې النار یوردون علیها الله فرمایي دا فرعونیان دا په اور باندې پیش کیږي. کله ودا ته وی حدیث کې دا چې پلان کې جنت ته تلو لا هو قیامت نشته لري حساب کتاب نه لشي جنت ته خلک څنګه لاړل پلان کې جنت ته څنګه لاړل پلان کې جهنم ته څنګه لاړل و قرآن ناواړه سورۃ یاسین صاحب یاسین چې خلکو والو شهیدی کا الله فرمایي قیل ادخل الجنه قرآن کې شرع چاغه ته ویل شو جنت ته داخل شو هغه بیا ویلو یا لیت قوم یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دی آیات سره بسکه کله وتا ته وی دو زندگی دی بس یو دنیوي زندگی دا یو اخروی زندگی دا برزخی زندگی نشته دا عقل نه مني. ته وی کزه ته درېمه زندگی قرآن کې هم بیا بسکه دا ته چې سنه منکری د حدیث په بنیاد باندې او حدیث سره ستاسو دشمنی دا دغه شان واقعات دا خبري دغه نظریات عقاید خو قرآن کې شته. عزیر علیہ السلام چې به یو کلی باندې تیرې ده وهي خاویه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها دا بل څنګه ژوند دي کوي فاماته الله 100 عام الله په مر راوست 100 کال 100 عام سل کال او بیا ثم بعثه الله ژوند دی نو ګوره ژوند مرګ بیا ژوند بیا مرګ او بیا ژوند سو ژوند درې تشر دریم ژوند نه انکار کې دا قرآن کې شته الله به قادر دی. کله وتا دوی د فلان کې خبر عقل نه مني قرآن کې شرع کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون شته کنه شته وای ته ما ته په سنس باندې ثابت کړه کرامن کاتبین چته دي چته تا په وګو باندې موږ ته نه ښکاري که سړی زما عقل نه مني بیا به دې سره سکه او کله حدیث او د قرآن په مېس کې ته تعارض راولي او هغه د دې سبب ګرځي چې حدیث پرد کې نو د قرآن په باندې آیتونه پر وګوره د بخاری د الله تعالی علم نه راځي جبرئیل هم پرې خو الله فرمایل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى داغه د بار الله قسمونه وک داغه په زندګۍ الله قسم کړی دی او موږ وایو د محمد رسول الله تشریع قرآن دې ته محتاج نه دی. الله فرمایلی لتبین للناس ما نزل الیهم
قرآن خو دې دپاره راغلی دی چې ته خلکو ته دې بیان مسو کې الله به محمد رسول الله نازل کړ دغه صفتونه پکې شته او قرآن دغه بیان ته محتاج نه دی. محترمو وخت کم دی، زه یو دوه یا درې آیات وایم مختصر صرف طالب علمانو دپاره. الله فرمایي انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. الله فرمایي موږ ته وحی کړی دا یا وحی کوو دا مشبہ ده کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، لکه څنګه چې نوح علیہ السلام او نور انبیاء علیهم السلام ته الله وحی کړی و. د نور انبیاء وحی مشبہ به، د محمد رسول الله وحی مشبہ. تاسو نه تاسو کوم تاسو پوهیږئ تورات زبور انجیل کتابونه الله مشهور معروف انبیاء علیهم السلام ته ور کړیو. الله فرمایي ما نوح ته وحی کړی و او دا شان وحی تا تم کوم. نوح ته وحی د کتاب په شکل نه وشوي، محمد رسول الله ته وحی د کتاب نه علاوه د حدیث په شکل باندې شوی. بل د وحی الله چې یو بنده سره خبرې کوي دا غي درې طریقې دي. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. الله فرمایي یا ډایرک وحی کو سره خبر اچو یا د پردیشاته او یا رسول جبريل علیکم. قرآن خود جبريل په واسطه راغلی دی. دا دوه قسمه وحی دا چې قرآن کې ذکر شوی دی. بل اخیری خبره دا عرض کوم. الله فرمایي ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الله فرمایي دا کافر خلق سو کافر خلق يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، هغه دا اراده لري چې د الله او د رسولانو په منځ کې تفریق جداواله پیدا کړي. ولې جداواله هم کې شته؟ الله خالق، رسولان انبیاء مخلوق، هغه معبود انبیاء عابدین. الله فرمایي دا فرق کفر دی. کفر په کوم اعتبار دی؟ کفر په دې اعتبار دی چې د الله اطاعت یو انسان کوي او د رسول الله اطاعت نه. دا تفریق فی الاطاعت چې څوک کوي الله فرمایي یکفرون بالله ورسوله، دا په الله باندې کفر لري. بهرحال محترمو وخت مې ډېر تیر کړ، موضوع هم بهر لاړم، اوس مې چې زړه کې تاسو ته مې ضرورت باندې یو مذاکره وکړه. الله دې زموږ استاد علم عمل زیات کی، الله دې د خپل رضا سبب وګرځي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.